Bismillahirrahmanirrahim. زمونږ ټاپک دی نن کنټرول اف مسل کنټریکشن. مونږه اول ورځ د مسل سټیکم سټرکچر دی هغه ډسکس کړو. بیا مونږه د مسل سټیکم کنټریکشن دی نو هغه ډسکس وکړو. او نن زمونږ ټاپک دی کنټرول اف مسل کنټریکشن. مطلب مونږ څنګه خپل مسلز کنټرول کوو چې په یو ټایم باندې مونږ ډیر زور لګولې شو په بل ټایم باندې مونږ لږ زور لګولې شو. مطلب مونږ سپک سیز راوچتو نو لږ زور ولګو بس سیز راوچت شي زمونږ کار وشي. او بعضې نیم ټایم کې مونږ چې کوم دی نو ډېر زیات زور ولګو نو د هغې نه بعد زمونږ کار وشي. نو مطلب مونږ په کومه طریقه باندې خپل مسلز کنټرول کوو چې کله لږ فورس اپلای کېږي او کله ډېر. صحیح ده؟ نو یاد ساتئ چې مسل کنټریکشن زموږ سره آل آر نن فینامینا ده. آل آر نن فینامینا. یا به اوورال سیز چې کوم دی نو کنټریکټ کېږي او یا به چې کوم دی نو یو هم نه کنټریکټ کېږي. یا به ټول کنټریکټ کېږي یا به یو هم نه کنټریکټ کېږي. دې ته وایي آل آر نن فینامینا. نو بیا کوېسچن پیدا کېږي چې هاو په یو موقع باندې مونږ صرف یو پنسل اوچتو. لیفټ ا پنسل ایٹ ون اوکیجن. مونږ په بعضې نیم ټایم کې پنسل پرېوځي بس هغې پسې ښکته شو هغه چې کوم دی نو مسل کنټریکټ شو هغه راواخلو. او په بل ټایم باندې بالینګ ا بال ان انادر او بال کول. صحیح ده که نه؟ څومره فورس اپلای کېږي څومره زور وي پکې. نو دا مونږ څنګه کوو بیا؟ یا تاسو ویلی شئ چې په یو موقع باندې مونږ څنګه پنسل اوچتو او په بله موقع باندې څنګه مونږ لیفټ ا بکټ فل اپ واټر مطلب یو بالټۍ د اوبو نه ډک دی او تاسو هغه اوچتوئ. نو په دې دواړو کې ډفرنس دی که نه؟ فورس به بدل اپلای کېږي. نو وجه څه ده؟ نو وجه دا ده انسر یې دا دی چې اگزان اف موټر نیوران دا زموږ سره نیوران دی دا د نیوران زموږ سره څه دی؟ اگزان دی. نو د دې موټر نیوران چې کوم اگزان دی په دې کې مینی برانچز دي. دا زموږ سره چې کوم دی برانچز ته ډیوایډ شوی دی. او یاد ساتئ چې ایچ برانچ سنګل مسل فایبر ته اټیچ دی. سنګل مایوسایټ ته اټیچ دی. سنګل مسل سیل ته اټیچ دی. صحیح ده که؟ مطلب دا برانچ دې مسل فایبر ته اټیچ دی دا دې ته اټیچ دی دا دې ته او دا دې ته. نو چې څومره برانچز وي د یو موټر نیوران نو هغه به سپریټ چې کوم دی مسل فایبر ته اټیچ وي. نو یاد ساتئ چې دې ټول ته بیا موږ په شریکه باندې ون موټر یونټ وایو. چې کله یو موټر نیوران څومره مسل فایبر ته اټیچ دی نو دې ټولو ته په شریکه باندې موږ څه وایو؟ ون موټر یونټ ورته وایو. نو اوس خبره داسې ده چې مسل کنټریکشن ډیپینډز اپان د نمبر اف موټر نیورانز conducting nerve impulse to their motor units. مطلب دا چې دا ډیپینډ کوي په موټر نیورانز باندې چې څومره موټر نیورانز ته اکټیویټ شوي دي او مسل چې کوم دی نو میسج وړي. یا ساده خبره دا ده چې څومره موټر یونټس ته اکټیویټ شوي دي. صحیح ده؟ نو که فرض که ستا ډېر موټر یونټس اکټیویټ شوي وي if many neuron carry impulses at once که فرض که ډېر نیورانز امپلس راوړي نو ډېر موټر یونټس به مطلب اکټیویټ کېږي ډېر مسل فایبرز اکټیویټ کېږي نو سټرانګر کنټریکشن به ایز ا هول پیدا کېږي. صحیح ده؟ ډېر زور به لګي ډېر فورس به ته کریټ کولی شي. او if a few neuron carry impulses که فرض که لږ نیوران امپلس کیری کوي مطلب دا دی که لږ موټر یونټس اکټیویټ کېږي نو ویکر کنټریکشن به کېږي. نو آل آر نن فینامینا مطلب دا دی چې مونږ د یو موټر یونټ خبره کوو. مونږ ایز ا هول د ټول مسل خبره نه کوو. په ټول مسل کې خو ډېر موټر یونټس دي خو بیا پکې ته څومره موټر یونټس اکټیویټ کړي. نو که فرض که یو موټر نیوران ته اکټیویټ کړو نو دا به ایز ا هول ټول موټر یونټ اکټیویټ کېږي. نو که بعضې نیم ټایم کې ګوره خلک یو سیز ورته سپک ښکاري نو ذهن داسې جوړ کړي چې زه کم فورس لګوم داسې سپک دی راوچت به یې کوم. خو چې ته ورته څنګه لاس واچوې هغه فورس په هغې باندې کم پرېوځي راوچت نه شي. ولې چې ستا کم موټر یونټس اکټیویټ شوي دي. صحیح ده؟ او په بعضې نیم ټایم کې تاسو ته یو څیز سم دروند ښکاري نو تاسو ذهن داسې تیار کړئ چې موټر یونټس ډېر اکټیویټ شي. صحیح ده؟ نو میسج چې کوم دی نو ډېر موټر یونټس اکټیویټ شي نو تاسو هلته کې ډېر زور ولګوئ هغه څیز بیا سم سپکي. صحیح ده که نه؟ خیال هم کړی. نو مطلب دا ډیپینډ کوي په تا باندې ستا په سوچ باندې چې ستا څومره چې کوم دی نو دغه اکټیویټ شوي دي موټر نیورانز اکټیویټ شوي دي. په سمپل ورډز کې ستا څومره موټر یونټس اکټیویټ شوي دي نو دا